السلام علیکم محترمینو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو، کله فقر څخه شکایات کوي، لمسکنت او د رزق لتنګي څخه او لا پورولو څخه فتکلیف یاست، له قرضداري څخه شکایات لري، یو ډیره بهترینه مجربه وظیفه در سره شریکه کومه چې له اسماء الحسنا څخه ده. د الله پاک جل جلاله یو نوم مبارک ده چې د دغه نوم په برکت سره تاسو له الله تعالی څخه چې څومره وغواړئ الله پاک جل جلاله یې درکوي. له غیبي خزانو څخه الله تعالی تاسو مالدار کوي، له غیبي خزانو څخه الله تعالی تاسو ته مال او دولت درکوي، او د دې په برکت سره به ستاسو په زندگی کې چې کم فقر، مسکنت، غریبي ده، دا به له مابین څخه داسې ختمه سي چې هیڅ کله به په زندگی باندې چې څومره ستا ژوند وي، څومره ستا زندگی وي، بیا به ته د فقر شکایت ونه کړې، د غریبي شکایت به ونه کړې. دا د الله پاک جل جلاله یو داسې مبارک نوم ده چې د دغه په برکت سره به د الله تعالی له خپلو بندگانو د محتاجۍ څخه داسې وساتي، داسې دی به د الله تعالی جل جلاله وساتي چې په زندگی کې به هم د الله تعالی و بندگانو ته هیڅ کله محتاج نسی، هیڅ کله به په زندگی کې ته دغه تکلیف سره نسی مخ، له یو داسې حالت سره به نسی مخ، نه به داسې حالت پر تا باندې راسي چې ته به بیا مجبوره یې و بنده ته د الله تعالی و بنده ته، او هغه ته به ته احتیاج کوي، او هغه نو کله بیا ستا دغه احتیاج ومني یا یې در پوره کړي یا یې نه کړي در پوره. خو کوشش وکړه په دغه یوه نوم باندې چې د الله تعالی اسمي نوم ده، له اسماء الحسنا څخه ده، او دا اکثره علما فرمایي چې دا د اسم اعظم په مقابل کې هم ده. د دغه په برکت سره ته څومره مال الله تعالی څخه وغواړې، الله تعالی یې فورا درکوي، خو صرف او صرف دغه یوه وظیفه به کوې کومه چې زه تاسو ته درښیم. د دغه وظیفې کم شرایط دي، پر هغو باندې صبر سیره یې وکړه، الله تعالی به دې داسې مالداره کړي، داسې به دې مغني کړي چې هیڅ کله به په زندګي کې چاته محتاج نسې، هیڅ کله به په زندگی کې د فقر او د مسکنت شکایت بیا ته ونه کړې. دوستانو، هغه وظیفه د یا مغني نوم د الله تعالی، د دې معنا دا ده چې الله پاک جل جلاله چې دا غني ده. غني دا معنا مول د له هر لحاظه الله تعالی هیڅ چاته ضرورت نه لري. الله پاک جل جلاله چې یو فیصله کوي، په دې فیصله کې له هیڅ چا سره مشوره نه کوي، نه د چا مشورې ته ضرورت لري، نه الله تعالی جل جلاله یو چاته محتاج ده. او دا زموږ عقیده ده، دا زموږ یقین ده، دا زموږ ایمان ده چې الله تعالی چې د مغني ذات ده، الله تعالی خپل مغني ده، هیڅ چاته ضرورت نه لري، او که وغواړي بل بنده هم دې حالت ته رسوي چې بیا به هغه بنده په زندگی کې و نورو بندگانو ته د الله تعالی هیڅ کله احتیاج نه کی پیدا، صرف او صرف یو الله تعالی ته به محتاج یې. خو بنده له محتاجي څخه الله یو بنده د بل بنده له محتاجي څخه خلاصولی سي. العیاذ بالله موږ داسې نه یو، نه مو داسې عقیده ده لکه د اسرائیلو او د یهودیانو چې کله به په هغه وخت کې کم رسول چې به دوی ته راغلی او د زکات وړاندیز به ورته وکړي چې پر تاسو زکات فرض ده، دا وباسئ، نو دوی به العیاذ بالله د کفر الفاظ استعمالول چې الله تعالی مسکین سوی ده. الله پاک جل جلاله و دې ته ضرورت نه لري، مغني ذات ده، غني ده،
او تا مغنی کولای غنی کولای سي په دنیا کې به هیڅ چاته بیا محتاج نسی. محترمینو هغه وظیفه در سره شریکه کوم په زندگی کې یوازې کوشش وکړئ د سهار له لمانځه وروسته یوازې کیناسئ ویلی وخت نه بیا سي په ورځ کې هر وخت تاسو فارغه سواست دغه توري زر واره وایاست یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو. دغه توري چې تاسو زر واره ووایاست له وروسته د فقر او د مسکنت په باب باندې الله تعالی ته لاس پورته کوئ دعا وکړئ چې یا الله په زندگی کې چې څومره زما ژوند ده او څومره را روان زما نسل ده په دې دنیا کې هیڅ کله چاته مه محتاجه وي هیڅ کله چا د لاس محتاجه کوي مه. که تاسو اوریدلی په کتابونو کې به هم دا راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته دعا وکړه چې الله پر دغه علاقه باندې فقر مسکنت مه راولې. تاسو وګورئ په سعودي عربستان کې تر اوسه پورې مسکین سړی نسته. یو خو عجم دي چې ورځي له بعضې ملکو هغه نه د هغه خپل ملک باشنده په هغو کې غریب نسته ځکه چې هغو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده د هغه نسل به را روان نسل به هېڅکله مسکین او فقیران نسي د عربو. نو تاسو کوشش وکړئ داسې دعا وکړئ چې یا الله را روان نسل مې هېڅکله د بل و فقر ته مه محتاجه کوي او بل ته د بل له محتاجي څخه وساتي. تاسو خپل ځان ته هم دغه دعا وکړئ خپل نسل ته یې هم وکړئ هغه پر تاسو باندې حق لري. نو دغه وظیفه وکړئ الله تعالی به مو له فقر څخه خلاص کړي.